میر را توسعه بازاریاب بندی که حکومت پاکستان نا دایوا پر زور مطالبه کی سے پہلے دے حال کے دے پورا حکومت پاکستان متبادل انتظام نوی کڑا دا خلق کا نشی چڑن دا خلق کا اسکولنا نشی اصل تو سبیا امیر دایوا اول تو دیالش کے پروفیسر شوق نے ساتھ دل دی وزیرستان خالی کدو چمی صدا وزیرستان زر نظر کلیار کی صفاده کی زمان امان سر علی خان دا د شمالي وزیرستان د متاثرین قومي کمیټې د صدر چې اوس مخامخ منګه چې غټ مشکل دغه دی چې حکومت پاکستان په سکولونو کې چې زموږ کوم آی ډي پیز متاثرین پراته دي هغې ته د سکول نه د وتلو وینا شوې ده نو موږ د حکومت پاکستان اف ډي ایم پی ډي ایم نه پر زور مطالبه کوو چې تاسو د سکول نه که دا خلک وباسئ د دې دپاره متبادل انتظام وکړئ نو هله دا د خلک د سکول نه وځي یو خدا خبره ده بله خبره دغه چې زموږ 92,000 خاندانونه د شمالي وزیرستان نه متاثره شوي دي دلته کې راغلي دي په هغې کې 52,000 خاندانونه داسې دي چې بیا حکومت پاکستان بلاک کړي دي هغې ته نه راشن میلاویږي او هغې ته نه پیسې میلاویږي نو موږ دغه مطالبه ده چې دغه دا خاندان د خلاص کړی شي او دغه ته د کوم هغه دی هغه د ورته میلاو شي که زر نظر د دغه طرف ته توجه ورنه کړی شي د شمالي وزیرستان نور خلک تنګ راغلي دي چې تنګ آمد بجنګ آمد یو بله خبره دغه چې د وږي او د مړه ګزاره نه کیږي نو ما مخکې هغه هم ورته ویلي چې اسلام آباد کې مړو خلکو درنه ورکړې ده نو که چېرته مونږ د دې شمالي د دلو خلکو او د وږو خلکو دا مارچ وکړو انشاءالله مونږ به کوو یو که چېرته دغې طرف ته توجه ورنه کړه نو انشاءالله مونږ په اسلام آباد کې د قدري صاحب چې کومه درنه ده یا د عمران خان کومه درنه ده د دې نه به موږ انشاءالله پر زور مظاهره کوو په ټولو نه مخکې لکه ما نظردین وزیر نوما ده نو زه دومره وایم چې ډېر وړوکي بچي نه چې تپوس وکړو هڅ یې که نه چې کومه ملک شي تدفین وشي د بل ملک مړی وشي که نه هغه چې کومه د خپله علاقه ته وري اجازات ورکوي نو زه دا وایم چې د میژ د شمالي وزیرستان د 1 غنټې سفر هغه شی چې کومه د میژ لاشونه په بنو شي یا په لکي مروه شي په مختلف ډسټرکټ شي وي که نه هغې د پوره میشته یوه پرې اجازات نه میلاویږي او نه په قبرستان کې څوک اجازات راکوي ویلې چې هغه علاقه کمه وي خپله مقامي خلک هغه شي تدفین کو مونږ ته بار شکایتونه کو چې یاره تاسو خپل بل ځای دې ته وغوړئ نو مونږ چاته سوال وکړو چاته ورشو که نه هغه تدفین چې کومه دو ګړد په موټې باندې ګرځوي دار په دار باندې مړی چې وشي هغه تدفین هغه خپله علاقه ته نه څوک لایي نو میش کوټ کمانډر ته دا حاصل کی چې دا صوبه د تو سره دو وزیرستان د تو سره دی د آرمی چیف ته دا وویه چې یاره مهرباني ده وشي چې کومه ده چې همیش په خپل لاس وزیرستان ته وړای شي ښخوای شي